د حضرت قتاده بن ملحان نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته دا حکم کولو چې تاسو د ایام بیز یعنی دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمې تاریخ روژې تاسې نیسئ او بیا به یې ویل چې په هره میاشت کې دغه درې روژې نیول د اجر او د ثواب د لحاظ نه داسې دي چې ګویا ته همیشه روژې برابر همیشه روژې نیسي، دومره ثواب دی. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې څوک دغه درې روژې یعنې هره میاشت کې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه یې د ایام بیز ویلی شي، نو اسلامي میاشت کې دغه دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه روژه نیول، نو هره میاشت چې دا څوک نیسي ثواب په اعتبار سره دومره غټ ثواب لري چې گویا ته همیشه روژې نیسي، د همیشه روژې برابر ثواب به تا ته الله درکوي. د دې وجې نه د رمضان نه غیر که سړی په هره میاشت کې دغه دیارلسمه څوارلسمه پنځلسم تاریخ باندې روژې نیسي، اسلامي میاشتې تاریخونه یا ساتي ځان سره دا نیسي، نو الله به دومره اجر ورکړي لکه سړی چې همیشه روژې نیسي. د دې وجې نه دغه سنت عمل هم تاسو وایي چې موږ تاسو پې عمل وکړو او دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.